ځکه دومره خبر وایي چې مثال دومره په غټه سطح مینوال دي، دومره په غټه سطح ما خلک پیژني، نو زه به په دې لار نه وم تللی اول. او ډېره مینه محبت، قسم په خدای چې د غومره مینه محبت ځوان د پاچا به څومره قدر یې چې دا لارو باندې ځي. یعنې په ځنګله کې د ننه داسې شیان به ما ته راتلل چې زه به حیران پاتې وم. مثال یا خوراکي مواد یې ونیسه، له کالو پورې له بوټه پورې. یو هلک دا لاره باندې روان و، غره باندې نس وایخته، سایه بندېده. اتې مې ملا کې پړی واچې، ځان سې مې وتړ، کش مې که، ومې خېزه و خو هلته کمین موږ ته نیولی، بېرته راکاته سو، راته ویې زړل. وایي شیر علي مبارزه څه شوی دی، ما دا بوټونه وانخلې، دا وایي هېڅ امکان نه لري. په خدای راسي د خپلو پښو یې بوټونه راباسي دي. خبره ده چې شاید داسې د موږ پښتانه یو ډېر مینهناک خلک دي، ډېر ځورېدلي خلک دي وزیرستان. چې ما په دې لارو باندې ولیدل دا خلک، دا وروره له مرګ سره مخامخ دي. یو داسې په دیوال باندې واوړي، یغل ورته بیا دومره کنده ورته جوړه کړي لکه مثال 10 متره یوه کنده د دیوال نه یغلو چې ویرې سي.